السلام علیکم. نن ډیره خوندوره ورځ هم د اسمان کې وریځ ګرځي او راغلی یم پیرېدر نیکه ته. دې پیرېدر نیکه سره نو زموږ ډېر پخواني یادونه تړلي دي. پښتنوالي به موږ همیش به راتلل، د اکا سره به رالو. او پیرېدر نیکه کوم سین چې دی هغه اګره قسم پخوانی زوړ دی. له مخه به دلته سولو هغه سیر ته به یو کاریز به روان وشي. پیرېدر نیکه کاریز به ورته وي، بیا هغه ټول به هغه ځای بند کړي، دال کې یو ځای یې جوړ کړي. هغې مې سوچ یم او پورېولو خلک به دلې راتلل، لمبېدل به، پکنیک ځای به ولو، هغه هم بند کړي. بس اوس د هغې خالي دا یو زیارت دی، هغه د اوبو ځای اوس نشته. د مخه به درته ډېر زیات رش او ډېر خوند به یې هم کوی. ډېر لېر ځایو څخه به خلک راتلل او زموږ د چین د ایریا پکنیک ځای چې ولو هغه دغه ولو، خو هغه د اوبو ځای یې بند کړي چې دلته خلک ډېر راتلل. سینې به یې بند کړی، دلته به د خلکو ډېر روزګار کې چړاوی. دلته به چا به بوتلان خرڅولی، چا به هندوانې خرڅولی، چا به لکه سواتو دا خوا داسې څنګه وي. نو هغه کوم پکنیک ځای شو هغه یې د اپشن د خلکو باندې ودرل. بس اوس د هغې دا یو زیارت کې ولاړ دی، بل شی نشته. ښه خبره دا چې دی چې اوس د سمالزي کلي ته روان یم. ای مې د ماما څه سکوټر راکش کړي، ما ورته یاره ته ستا سکوټر راکړه، زه میچ له ځم. هلته زموږ میچ دی، سهار راشله بس دورې ولاړ شه د سهارو راته مې چکر ورکړي. بیا اکا زوی ته مې سره ولاړم هلته پیرېدر نیکه ده، اوس دا د میچ له روان یم. موسم ډېر خوندور موسم. هوا ته رالم، الله دې وکړي چې موږ والا بیټینګ یا زموږ والا بیټینګ دی. دا زموږ منیر صاحب دی، زموږ پخوانی کپتان دی، زموږ پخوانی کپتان دی. څنګه دی اوس آوټ سواست؟ ښه بس بیا نو پر سم ټیم راغلی یم. وجد صاحب راسه، وجد صاحب ګیله راته وکړه، ما ویل زما ویلاګونه لیټ کېږي، څه ناوخته راځي. دا دې شوق چې برته د کرکټ شو هو نه بازۍ به کوو. ها دې وروره زموږ لوبغاړي ورشوه سوي دي ګراونډ ته، زه هم ناوخته رالم.